یو ډیر قیمتي ذکر چې د هغې ښودنه الله رب العالمین په خپله موسی علیه السلام ته کړې وه چې موسی علیه السلام وفرمیل یا الله ما له داسې یو ذکر راوښایه چې هغه زما او ستا په مابین کې راځي او داسې ذکر چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت د هغې په وجه باندې واجب کیږي. امام نسائی رحمه الله حدیث ذکر کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمی چې موسی علیه السلام یو ځل وفرمیل یا الله علمني شیئا اذکرک وادعوک به، یا الله ما له داسې یو ذکر راوښایه چې د هغې په وجه باندې زه تا یادوم او د هغې په وجه زموږ دعاګانې قبلې. نو الله رب العالمین ورته وفرمیل چې موسی علیه السلام لا اله الا الله وایا. موسی علیه السلام ورته وفرمیل یا ربي كل عبادك يقولون هذا، اے الله ستا ټول بندگان دغه دعا او دغه ذکر کوي. نو الله رب العالمین ورته وفرمیل لو ان السماوات السبع وعامرهن غیري والارضین السبع فی کفة، کچرته کې دا واسمانونه او ځمکې دا و او دارنګه د دې جوړونکي ما سوا زمانه دا په یو تله کې واچولی شي، د تلې په یو چابړي کې، او لا اله الا الله دا په بل چابړي کې یعنی په بل طرف کې واچولی شي. لما لا اله الا الله، دا لا اله الا الله به په درنه شي او د ځمکه او اسمانونه به اخوا سپک وګرځېږي د دغې د وجې نه. امام بخاري رحمه الله روایت نقل کړی دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمی ما وفرمیل ای د الله رسوله من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامه، د قیامت په ورځ باندې نیکبخته انسان چې هغوی ته به ستاسو شفاعت ور ورسېږي دا به کوم یو وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ای ابو هریره زما دا یقین چې دغې خبرې تپوس به ته کې ځکه ستا د احادیثو سره مینه ده، نو اول تپوس کوونکی به د دې ته یې. ویل بیا یې ما ته وفرمیل من قال لا اله الا الله خالصا من قبل نفسه، چا چې لا اله الا الله وفرمیل خالص د زړه نه وویله دغه انسان ته به زما شفاعت ور رسېږي او دغه انسان ته به زه شفاعت کوم. نو که دا غواړئ چې د نیکیو تلو مدرني شي لا اله الا الله وایئ، که دا غواړئ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت درته نصیب شي لا اله الا الله وایئ، که دا غواړئ چې الله رب العالمین هم دعاګانې قبول کړي نو لا اله الا الله وایئ.